طالبانو ایران د نیمروز لا د ناقانونه مسافرو پر مخ وتړله. په نیمروز کې د طالبانو امنیه قوماندان له خپلو سرتېرو غوښتي چې هېچا ته اجازه ورنکړي چې له هېواده په ناقانونه توګه ووځي. له نیمروزه هره ورځ په سلونو کسان په ناقانونه توګه ایران ته وړي. خو د طالبانو د دې کار دلیل څه دی؟ د نیمروز امنیه قوماندان سردار محمد ایوبي په یو غږیز پیغام کې د خپلې قوماندې له سرتېرو غوښتي چې هېچا ته اجازه ورنکړي چې له هېواده په ناقانونه توګه ووځي، خو لامل یې روښانه کړی نه دی. د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان بارام احمد ویچوله ته وویل دوی د رئیس الوزرا په امر له افغانستان څخه د ناقانونه کسانو د وتلو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي. هغه وویل دا رسمي امر دی. د رئیس الوزرا لخوا هدایت شوی او د کورنیو چارو وزارت د مکتوب پر بنسټ موږ ته ویل شوي چې هغه خلک چې په ناقانونه توګه هېواد پرېږدي باید ودرول شي او څوک چې دا کار کوي باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. که څه هم په پخواني حکومت کې د انسانانو قاچاق دوام درلود، خو د هېوادونو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو په افغانستان کې د هغوی د سفارتونو تړلو له امله د افغانانو غیر قانوني وتل له هېواد لا زیات شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.